السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د کہانی شروعات کیږي د کولمبیا د ریګستان نه. چلته یو کمپنی راغلی وي د تیلو حقوقو لپاره، ولیکن هغه ته دغه د تیلو باره کې چې سین فارمیشن ورکړل شوی وي نو هغه ټول غلط وي. ولې چې دغه کې بیخي تیل نه وي. د دې د وجې دا کمپنی خلک واپس سي. د واپس تلو لپاره کمپنی دی ته اجازه ورولېږي چې د هغې د پایلټ نوم فرینک وي او د دویم پایلټ نوم یې جونز وي. دوی ټول په جهاز کې کینی او جهاز د خپل سفر لپاره روان شي. هر څه مکمل ټیک وي چې اچانک د شګو یو طوفان راشي. جونز فرینک ته وایي چې اوس په موږ څه کوو. فرینک جونز ته وایي چې موږ د مخکې تلل پکار دی. که موږ واپس لاړو نو بیا به موږ د تیلو انتظار کوو او دا زما په خیال باندې صحیح کار نه دی. نو فرینک جهاز نور هم اوچت کړي چې دې طوفان نه بچ شو، خو داسې ونه شي ولې چې د شګو د وجې د هغه جهاز انجن ټول خراب شي. نو فرینک دوی ته وایي چې موږ به ایمرجنسي لینډینګ وکړو. فرینک د جهاز د کوزېدو ډېر ښکته کې هغه ته هېڅ هم نه ښکاري چې اچانک د هغوی د جهاز وروستی حصه یو غر سره راولګي چې د هغې سره د جهاز وروستی حصه تباه شي او یو کس د جهاز نه ښکته پروزي او مړ شي. دا جهاز په شګو کې ښویږي او روان وي. کله چې دا جهاز ودرېږي چې هغوی وګوري د هغوی دوه ملګري نور هم مړ شوي وي. دوی د دې جهاز نه بهر نه شي وتلی ولې چې بهر د شګو طوفان چلیږي او د هغې د وجې د دې جهاز مکمل په شګو کې ډوب شي. لږ ساعت بعد طوفان ودرېږي او دې جهاز نه شګه ښکته وغورځېږي او جهاز ښکاره شي. دې نه پس دوی د خپل خوراک سامان وګوري. د هغوی سره صرف د یوې میاشتې خوراک پاتې وي. دوی سره یو نقشه هم وي ولیکن هغه ټوله خرابه شوې وي او د دوی کمپس هم کار نه کوي. دوی ته هېڅ پته نه لګي چې موږ په کوم ځای کې یو. دې نه پس یو سړی راشي چې د هغه نوم کیټن وي. هغه دوی ته ووایي چې زه په جهاز جوړولو کې ماهر یم. زه به دا جهاز سم کړم او دې ځای نه به لاړ شو او ټول به د مرګ نه بچ شو. فرینک دې سړي ته ووایي چې تا د جهاز باره کې څه معلومات دي. نو دا سړی فرینک ته ووایي چې ما مخکې جهازونو نقشې اچولي. خو فرینک ته دې سړي په خبرو باندې هېڅ یقین نه راځي او هغه ته داسې ښکاري چې موږ دې ځای نه ژوندي کله هم نشو وتی. خو اخر فرینک د دې سړي خبره ومني او په خپل کار باندې ټول اخته شي. خو په دې ریګستان کې به دوی د شپې کار کولو ولې چې د ورځې ډېر زیاته ګرمي وي. نو هغه شغل د دوی د پټرولو ډرم لور شي. د هغې سره هغه ډرم والوځي او د دې د جهاز د نیمې نه زیات تیل ختم شي. د دې نه پس دوی دا فیصله وکړي چې اوس به موږ د شپې کار نه کوو او د ورځې به کوو ولې چې د شپې د رڼا دپاره دوی سره نور تیل نه و او دوی سره تیل دومره پاتې و چې دوی پې صرف د دې ځای نه وتې شي. د دې نه پس دوی د ورځې کار شروع کړي. دوی خو جهاز جوړ کړي خو چې کله دوی د جهاز پر جهاز ته لګوي نو اچانک د هغې زنځیر وشلېږي او د جهاز هغه پره خپل ځای لا په ژړک باندې روبږېږي. دوی په جهاز کې د دغه پرې ټچکولو دپاره خپل ملګري کینولي وي چې هغه د بل په ذریعه باندې جهاز سره دغه پره کنیکټ کړي. هغه سړی د جهاز نه ناکوس شي او دوی ته ووایي چې ما خپل کار وکړو یعنې پره مې جهاز سره کنیکټ کا. نو هغوی ډېر خوشحاله شي او دې سړي ته شاباشي ورکوي. دا ټول ډېر زیات خوشحاله وي او په زړه کې د امید پیدا شي چې موږ به اوس د مرګ نه بچ شو. دا ټول ډېر زیات خوشحاله وي او ګډېږي چې په دې کې اچانک ډېر زیات طوفان راشي او اسماني بجلیانې راغورځېدل شروع شي. دې ټول جهاز په ځای باندې پرېږدي او دغه ځای نه وتښتي. خو ایلیټ د دې ځای نه نه ځي ولې هغه وایي چې دا جهاز ما په ډېر محنت باندې جوړ کړی دی او د دې د وجې زه دا جهاز نه پرېږدم. په دې کې اچانک په جهاز باندې اسماني بجلي راپروزي. نو فرینک ورمنډه کړي او ایلیټ د هغه ځای نه ښکته راوغورځي چې هغې سره دی د مرګ نه بچ. د دې نه پس دوی د شپې د غر د څوکې نه ګوري چې دوی نه لرې په ټینټونو کې څوک ودي دي. اصل کې دغه خلک سمګلران دي او هغوی د دې ریګستان د لارې په ذریعه باندې د وسلې او د بارودو سمګلینګ کوي. دوی سره اوبه ختمې شوي وي نو دوی د مدد دپاره د خلکو خواته لاړ شي. خو د دې یو ملګری د کاڼي شاته پټ شي. کله چې دوی د دغه کسانو ته مدد دپاره ووایي نو هغه په دوی باندې ډزې وکړي چې په دې کې اچانک فرینک د شاته نه راشي او دغه ټول سمګلران مړه کړي. په دغه سمګلرانو کې یو سړی بچ شي او د هغه ځای نه منډه کړي. نو فرینک په هغه سړي باندې ډزونه کوي ولې چې هغه مړ کول نه غواړي بلکې هغه ژوندی نیول غواړي. دې نه پس دوی ټول هغه سمګلر راونیسي او خپل ځای ته یې راولي. دوی فرینک ته ووایي چې دا کس مړ کا. فرینک د دوی خبره نه مني. په دې کې ایلیټ راشي او په دغه کس باندې ډزو کړي او هغه مړ کړي. نو فرینک ډېر زیات غوسه شي او ایلیټ له په سر سوک ورکړي او ښکته یې راوغورځوي. خیر دی کې بله ورځ شي او ایلیټ دوی ته ووایي چې زه دا جهاز نه جوړم ولې زه شپه ورځ محنت کوم او تاسو زما له غوندې مدد هم نه کوئ. د دې نه پس دغه ټول د ایلیټ نه معافي وغواړي او ایلیټ ته ووایي چې پلیز ته دا جهاز جوړ کړه. د معافي اخیستو سره ایلیټ ډېر زیات خوشحاله شي. دې نه پس دوی په دوربین کې وګوري چې دې طرف ته خو ډېر غله را روان دي او دوی په هغې باندې حمله ځکه نه کوي چې هغوی سره ټوپکې وي. دې نه پس فرینک ته د ایلیټ په بیګ کې یو کتاب میلو شي چې په هغه کتاب کې د جهاز باره کې لیکل شوي وي. فرینک چې کله کتاب کې وګوري نو په هغې کې د یو ریموټ کنټرول جهاز جوړولو باره کې لیکل شوي وي. نو فرینک ایلیټ ته وایي چې تا موږ ته دروغ ووایي ته صرف ریموټ کنټرول جهاز جوړولی شي او دا جهاز به کله هم اوچت نه شي او موږ به کله هم د مرګ نه بچ نه شو. نو فرینک ډېر زیات غوسه شي چې تا موږ له هسې ټایم خراب کړو. نو هغه ایلیټ وهل شروع کړي. په دې کې د دوی یو بل ملګری تمانچه راوباسي او ایلیټ ولي خو فرینک هغه مني چې داسې مه کوه. ایلیټ دوی ته منتونه کوي چې ما مه مړ کوئ. دا جهاز بوچتېږي او په رښتیا بوچتېږي. په دې کې اچانک یو خطرناک طوفان راشي او دا جهاز په خپله اوچتېدل شروع شي. دوی ټول ډېر زیات خوشحاله شي چې دا جهاز خو په رښتیا اوچتېږي خو لیکن د طوفان د وجې دوی د جهاز په شګو کې پټ شي. خو لیکن دا ټول همت نه بایلي او دا جهاز د دغه شګو نه رابهر کړي
او یو اوچت ځای ته یې بوځي چې دا جهاز والوځي. لیکن څنګه جهاز سټارټ شو دې شاته وګوري نو هغه غلان د دوی طرف ته ډېر په تیزۍ باندې را روان وي. دوی ټول جهاز ته وخیږي او جهاز دغه ځای نه روان کړي. دوی باندې هغه غلان د شاته نه حمله وکړي لیکن د دوی جهاز هغه د څوکې نه والوځي او دوی د مرګ نه بچ شي. دې نه پس د دوی دا کهاني د امریکا په اخبارونو په ټیویانو په هر ځای کې راشي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوي وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. علاوه به په یو بله ښه ویډیو کې د الله په امان.